بیا زمونږ دا میاشتې خو د الله د طرف نه دي چې کال کې 12 دي او هره میاشت یا 10 ورځې ده یا یو کم 10 ده دا الله جوړې کړي دي ځکه چې دا د سپومې د خطو سره تعلق لري. سپومې چې لومبې پیدا شي وروخیږي نو اسلامي میاشت شروع شوه او چې بیا د بلې میاشتې سپومې راوخیږي نو دا لومبې میاشت ختمه شوه. کله میاشت یو کم 10 شي او کله میاشت 10 شي. زمونږ په خلکو کې یو خبره مشهوره ده چې میاشت 10 شي نو وی پوره شوه، چې یو کم 10 شي نو وی نیمګړې شوه. دا زمونږ د خلکو خبرې دي. یو کم 10 پوره میاشت او 10 پوره میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې 9 کاله د رمضان روزې نیولې دي. د هغې نه مخکې رمضان فرض نو په دې 9 کالو کې 7 کاله یو کم 10 نیولې دي او 2 کاله 10 نیولې دي. نو یو کم چې شوه بیا چې میاشت راوخته او میاشت ختمه شوه که په یو کم 10 وي او که په 10 وي د 10 نه زیاته نی او د یو کم 10 نه کمه نی. دې میاشت نه د محرم نه اسلامي تاریخ شروع کېږي. د اسلامي تاریخ اوس چا مقرر کړی دی؟ دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مقرر شو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې میاشتې وې او اسلامي تاریخ نو مقرر. د میاشتو نومونه د ورځو خپل نومونه. حضرت ابوبکر صدیق سره پاسه 2 کاله حکومت وکړ او مقصه خبره پاتې وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه 2 کاله حکومت وکړ. 2 کاله حکومت نه پس هغه د صحابو میټینګ راوغوښتو، وی دی او تاریخ شروع کول پکار دی. میاشتې خو 12 دی الله مقرر کړي دي، هفته خو ورځې دی الله مقرر کړي دي. د میاشتې نومونه هم شته، د ورځو نومونه هم شته، خو یو د تاریخ شروع پکار دی. چا وی چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه تاریخ اسلامي تاریخ مقرر کړ. عمر صاحب نه دا خبره ټیک نه ده ځکه عیسایانو د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه عیسائی تاریخ شروع کړی انګریزي، نو موږ د هغې سره تشبیه نه کوو. چا وی د نبی علیہ السلام د وفات نه به شروع کړو. هغې وی نه، د اسلامي تاریخ یو برکتي غوندې تاریخ دی او وفات د پیغمبر علیہ السلام خو د هغه د وفات سره چې شروع کوو نو موږ ته به د نبي علیہ السلام وفات را یادېږي نو زړه کې به هم دل راځي، غمجن کېږو به. تعزیتي تاریخ نه مقررو. په وفات باندې چې څوک خبره کوي هغې ته تعزیت وایي. وی ښه د څه نه مقرر کړو؟ وی چونکې پیغمبر علیہ السلام چې د مکې نه مدینې منورې ته کوم هجرت کړی دی دا ډېر اهم ورځ ده، ځکه هجرت سره اسلام ډېر زیات مضبوط شو. حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې 14 کاله تیر کړل، لیکن په دې 14 کاله کې اسلام ډېر خور نشو ځکه د مکې خلق مخالف و. د مکې چې څومره سردارانو، ابو جهل دی، عتبه، شیبه، ابو سفیان په هغه وخت کې اخنس ابن شریق، دا مکې غټ غټ سردارانو او دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان. او چې پیغمبر علیہ السلام به په مکه کې د دین او د شریعت تبلیغ کو، دعوت به چاله ورکو، دی به مضبوط مخالفت کو. لارو کوڅو کې به خلک کینولیو ځکه مکې ته خو به د پخوانه خلک راتلل، حجونه خو به جاهلیت زمانه کې جاهلانو به هم کول، کافرو به هم کول او د بیت الله احترام به دې ټولو کو. نو دا به ټول راتلل مکې ته د بار نه مسافر، دی په لارو کې خلک کینولیو د حج په ورځو کې. وی چې کوم مسافر او قافلې راځي نو دوی پیوي چې زمونږ په مکه کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادو یې زده دی. مونږ له خو یې کورونو کې روانې پیدا کړې، پلار د زوی سره او خاوند د ښځې سره، مور د زوی سره، رور د خور سره، ورور د رور سره دشمنان شو. کلی په کلی او کور په کور دشمنی ده. او که تاسو هم د خبرې واورېدې نو ډېر خطرناک جادو یې دی، در باندې به اثر وکړي او تاسو له به هم په کورونو کې دشمنی پیدا کړي. نو چې حج نه به څوک مسافر راتلل نو هغې به په غوږونو کې ټوکړې منډلې وه، مالوچ به یې منډلي وو، ځکه دوی به یارول چې ګورې د هغه خبره داسې ده که عوام د هغه خبره ستاسو غوږ له راوړه در باندې به یې سر کړي. لوی جادوګر.
او د نبی علیہ السلام کار بسو هغه چې به دوه درې میلمانه ولیدل د بهر نه به ځان لکړل او هغوی ته به یې واز نصیحت وکړه چا به ومنه او چا به ونه منه ګرځېده به نبی علیہ السلام یو کس پسې په دو کسانو پې قسم په خدای د مارونو اسلام ډېر په ګرانه خور شوی دی په اسانه اسلام نه دی خور شوی ډېر په ګرانه خور شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اسلام او د دین دپاره ډېر لوی محنت کړی دی ډېرې خوارۍ وله کړي دي نو د مدینې منورې نه شپږ کسان رالل منا کې چې سړی جمر عقبه ورته وایي زمونږ پښتانه ورته غټ شیطان وایي چې دا غټ شیطان خلک اولي دا په لومبی ورځ د اختر په لومبی ورځ صرف دا یو خلک اولي او په دویمه او په دریمه درې واړه اولي خو په آخر کې دا غټ شیطان اولي نو چې غټ شیطان اولي اوس یو پل جوړ شوی دی او دا هغه پل نه را کوز شي او ښي طرف ته یې وکتل یو راکوټې غوندې زیړ رنګ جومات دی کوټینۍ غوندې دی زمونږ د دې جومات د دې کوټې په څلورم حصه به ډېر کوټې لکه د دې درېوال نه د دې برجې پورې ځکه زه ورغلی ما پکې مونځ هم کړی دی کوټینۍ غوندې جومات دی دا جومات نو د دې جومات نه شاته غونډۍ وه عقبه عربی کې غونډۍ ته وایي د دې غونډۍ شاته حضور پاک د مدینې او شپږ کسان ولیدل د علاقې خلک خو پېژندلی کېږي اوس که پنجابي او پښتون کېنی نو زه په شکل هم پېژنم چې دا پنجابي او دا پښتون او چې خبرې شروع کړي نو ما ته پته لګي چې دا د افغانۍ دی او دا اشتغرې دی او دا دریوال دی او دا تیراوال د خبرو نه پته لګي دا شپږ کسان نبی علیہ السلام وپېژندل چې دا د مدینې دي وایي ملګرو یو خبره درته کوم خو د ځان له درته کوم هغې وی ډېره ښه ده وی کم دی وی د دې غونډۍ شاته دومره د مکې د کافرو یره وه د هغې غونډۍ شاته دا شپږ واړه بوتلل نبی علیہ السلام ورته ډېر په عاجزۍ درخواست وکړ چې زه درته یو خبره کوم دا چې الله یو د شریک نه لري زه د خدای پیغمبر یم الله را لېږلی یم چې تاسو ته د الله نیغه لاره وښیم هغې شپږو کسو چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې خبرې خوښې شوې او وی پیجن چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی هغې خدای مسلمانان کل ایمان یې راوړ دا د غونډۍ شاته او دغه ځای اوس په هغه ځای دا زیړ جومات په هغه ځای جوړ دی بعضې خلکو کې یو غلطه خبره مشهوره ده وی دا په غر کې دننه جومات و چې سعودي حکومت غر لر که دا جومات راښکاره شو دا په غر کې دننه نو د غر شاته ترکیانو په هغه ځای جومات جوړ کړی دا جومات به چا نه لیده د غر نه پورې غاړه نو چې کله هغه غر حکومت لرې که د حجیانو د لار دپاره چې حجیانو ته شیطان ویشتل او د هغې نه وتل اسان شي نو دا غر لر شو نه جومات خلکو ته ښکاره شو نبی علیہ السلام دوی ته وی چاته غږ مه کوئ د مکې خلک به لوی نقصان درته ورسوي خو لاړ شئ مدینې شریفې ته او دا ما چې کومې خبرې وکړې دا خلکو ته ورسوئ دوی لاړل په مدینه منوره کې محنت وکړو او حضور پاک ورته وفرمایل وی آینده کال ځان سره ملګري راولئ دلته به ملاقات کوو په پلانکې شپه د حج په سیزن کې هغې ځان سره نور کسان راوستل څه هغه زاړو څه نور نوې راوستل او نیټه یې ښودې وه ځکه بې د حج نه راتلی نه شو غریبانان نو اقا ځای کې نبی علیہ السلام ورته انتظار کو او دوی رالل 12 کسانو هغه هم خدای پاک مسلمانان کړل نبی علیہ السلام ورته وی دلته غږ مه کوئ څوک به نقصان درته ورسوي ولاړ شئ او په کلي کې زما دا خبرې خورې کړې قرآن یې ورته وښو دا خلکو ته ورسوئ قرآن خو په عربۍ کې و د هغوی ژبه و پې پېدل او ښکلې خبرې یې ورته وکړه چې الله یو دی شریک نه لري د بوتانو عبادت مه کوئ خور لور قدر کوئ معاشره کې د ګاونډي قدر کوئ د مشر خیال ساتئ د مور پلار ادب کوئ بدعملي زنا مه کوئ جواري مه کوئ غلا مه کوئ مردارې مه خورئ ګوره څومره ښکلې ښکلې خبرې دي د ټولې خبرې یې ورته وکړلې دوی لاړل د دوی یو مشر حضرت اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د هغه کور کې دوی یو مدرسه جوړه کړه او هغې کې به یو خط پراته او دوی به ورته د دین دعوت چلو او هغوی به مسلمانېدل انصار د مدینې دریم کال باندې 2 کسان د حج په بانه راغلل
دویا دغه کسانو محنت کړي، خواري کړي وه، دعوت یې چلولی، تبلیغ یې کړی، 2 کسان رالل او د هغې غونډۍ شاته د پیغمبر علیه السلام سره د شپې میلو شو. حضور پاک ورسره خبرې وکړې، هغه خدای څه د مخکې نه مسلمانانو او چې کوم باقي پاتې و الله ټول مسلمانان کړل. چې مسلمانان شو، اوس تاسو به وایې چې دا د مکې خلک نه مسلمانېدل او د مدینې دا ولې مسلمانان شو. نو یوه خبره خو برته زه ستاسو را پښتانه وکړم. پښتانه وی د کور لور خور چی نو هغه سي قړمېدل. د کور د لور خور چا سره قدر نی او د بهر که پواړه جینۍ وي نو په ډېر غټ مهر یې په نکاح اخلي. پیغمبر علیه السلام د دوی د کور بنده نو د دوی په نظر کې لوی شخصیت دی، لوی مقام لري، د خدای پیغمبر دی، خو د دوی سره قدر نو، دوی سره قدر او عزت یې نو. استاد پښتانه یو ټکې بل هم وایي، وی خان نواب د خپل کلي او میا مولا د بل کلي. د خپل کلي د عالم په خپل کلي کې څوک خیال نه ساتي او د بهر خلک یې خیال ساتي. دا خو د پښتنو طریقه ده. د ابوجهل قدر پکې و د خان نواب، د عتبه قدر پکې و، د امیه قدر پکې و د خان نواب، او چې د دواړو جهانو سردار د ملغلرې شک په شان دی، د سپومې او د نور په شان دی، د هغه نه رڼا خطا، د هغه قدر ورسره نو. او درېیمه وجه د تا تحقیقي ویم، دا خو مې ستاسو یو متل د درته وي. درېیمه دا وه چې په مدینه شریفه کې یهودیان اوسېدل. دې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر ذکر کو چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا به رنګي، دا به شکلي، داسې به خبرې کوي، داسې دعوت به خلکو له ورکوي، د حضور پاک صفتونه به کول صفتونه. نو د مدینې خلکو ته د پیغمبر علیه السلام صفتونه اورېدلي. د مدینې خلکو د نبی علیه السلام هغه چې څومره صفتونه او خبرې عقیده د ټول دغه یهودیانو نه اورېدلي. نو چې هغوی رالل او پیغمبر علیه السلام یې ولیده، یا لکه دا خو مقه کس دی چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي. د آخر د پانې د پیغمبر چې هغوی کوم صفتونه کوي هغه خدا یې دکې شته، خبرې همغه دي، عقیده همغه ده، عمل همغه دی، اخلاق یې هغه دي. دا خو چې هغه یهود مونږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او هغه له به خدای غلبه ورکوي او مونږ به ملګري کېږو. نو چې یهودیان یې ملګري کېږي نو مونږ یې مخکې ولې ملګري نه شو؟ هغه یهودیانو چې به د آخر زمانې د پیغمبر کم اوصاف ذکر کول ټول پکې موجود و. نو به دې ته خو پته وه چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی، نو دوی په ایمان راوړ او یهود ته خدای وساتل. قرآن شریف کې الله فرمایي وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وی دی به مخکې د آخر زمانې پیغمبر له یو شان ثابته و چې راځي به او مونږ به ملګري کېږو او په دنیا به دله خدای غلبه ورکوي. وی چې هغه پیغمبر راغی دی هم پېژانده چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی، نو کفرو به بیا ونه منه، کفر یې پرې. نو ځکه انصار د مدینې دلادل مسلمانېدل. دا 2 کسان چې مسلمانان شو نو پیغمبر علیه السلام له دعوت ورکړه. دا د ذوالحجې میاشت وه، د لوی اختر میاشت. دا دې نه مخکې چې کومه میاشت تېره شوه او خلکو پکې حج وکړو، الله یې د حاجیانو حجونه قبول کړي. دغه میاشت وه چې دغه میاشت وه او 10مه ورځ وره دغه میاشت و. نو دوی پیغمبر علیه السلام له دعوت ورکړو، وی د الله رسوله مونږ سره مدینې ته لاړ شه. مونږ ته پته ده چې دلته کې ستا دشمن زیات دی، مونږ ته پته ده چې خلک تا د اسلام ته خورولو ته نه پرېږدي، مونږ ته پته ده چې ستا ملګرو سره خلک ظلمونه کوي، مونږ سره مدینې ته لاړ شه. حضور پاک ورسره وعده وکړه، وی ډېره ښه ده، هجرت به وکړم د سره به لاړ شم. نو چې دا میاشت ختمه شوه او محرم شروع شو نو پیغمبر علیه السلام خپل ملګري مدینې ته روان کړل. وی ځئ مدینې شریفې ته رو رو ځئ. صحابه رو لاړل او پیغمبر علیه السلام د دې محرم نه وروستو په 12 د ربیع الاول لږ تاریخ کې اختلاف شته، په خپله مدینې شریفې ته هجرت وکړو. نو هجرت د پیغمبر علیه السلام خو د ربیع الاول لومبی خور چې تاسو ورته وایئ هغې کې شوی دی، خو صحابو ته په دې محرم کې ویلي چې تاسو هجرت وکړئ. نو صحابو په دې محرم کې په دې میاشت کې هجرت شروع کړی دی او دا اشهر حرم ورته وایي د عزت 4 میاشتې، په هغې کې هم دا میاشت ده. نو د دې وجې نه هجري تاریخ د دې میاشتې نه مقرر شو. دا د هجرې تاریخ لومبی میاشت ده.
او ډیره د عزت میاشتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د رمضان د میاشت نه پس د برکت او د احترام میاشت ادا ده. دا ډیره د برکت میاشت د احترام میاشت. او نبی کریم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د رمضان نه پس پر رمضان کې به د عبادت ډیر شوق ساته نبی علیہ السلام. نورو کې به هم کو خو رمضان کې به ډیر انتهایی عبادت کو. د رمضان نه پس که پیغمبر علیہ السلام عبادت ډیر زیات شوق کړی دی نو هغه په دې میاشت کې کړی دی، د دې محرم په میاشت. د دې لسمه ورځ یو برکتی ورځ ده، د عاشورې ورځ وته. اصل کې عاشورا یوم اللیلة العاشرہ، یوم اللیلة العاشورہ دا د دې لسمې ورځې او دا شپه وسري عرب د دې ورځې نه مخکې شپه شماري، دې ته عاشوره وایي. ولې ورته عاشوره وایي؟ ځکه لسمه شپه ده. یا دا بعض علماو لیکلي دي چې لسو پیغمبرانو له الله په دې کې لوی انعامات ورکړي دي، لسو پیغمبرانو له لوی خوشحالۍ ورکړي دي. او زه راته لږ زر زر به وشمېرم. یو حضرت آدم علیه السلام، آدم علیه السلام چې خدای دا اسمان نه دنیا ته راکوز کړ، په شپه کې راکوز کړ، په شپه کې په جړا سر شو آدم علیه السلام چې الله دا سوچ هلته خو تیاره نه وه، دلته خو تیاره کې راکوز شم، هلته خو غم نو، دلته خو غم هم راغی، هلته اودسماتې نو، دلته خو اودسماتې ته هم ضرورت راغی، هلته خو ګرمي یخني نه وه، الله دلته خو ګرمي یخني راله، هلته خو غم نو، یره نه وه، دلته خو یره هم راله، هلته کې خو ما سره حورې وې، غلمانو او د جنت میوې او خوشحالۍ وې. یا خدایه دا زه دې کم ځای کې راکوز کړم، ځکه په سریلنکا کې راکوز شوی. الله دا څه شو؟ نو الله ته په سجده پرېوته او په ژړا سر شو، خدای ته یې ژړل. ربنا ظلمنا انفسنا، او بیبي ولا په جده کې راکوزه کړه، هغې هلته ژړل، آدم علیه السلام هلته ژړل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا خدایا مونږ په ځان زیاتې وکړه، مونږ ته خو شیطان قسم وخوړه ستا په نوم، نو مونږ وې قسم به څوک په دروغه نه خوري، نو مونږ هغه بوټي له ګوتې یوړې. ربنا خدای په ځان هم زیاتې کړې دي، که ته مو نه بخې په مونږ رحمونه کې غرق به شو، مونږ به ډېر زیاتي کوونکي شو په ځان، او مونږ به ډېر زیات خراب شو. الله نو په سجده پروت ته، نو پروت ته، نو پروت ته، ټوله شپه الله ته په سجده پروتو او جړلې. علما لیکي وی که ټوله دنیا اوښ کې او ځای کې، نو داود علیه السلام اوښکو ته به ورسي، ځکه هغه هم الله ته ډېره جړا کړې ده. او چې د ټول انسانیت دا اوښ کې او د داود علیه السلام اوښ کې او ځای کې، نو د آدم علیه السلام اوښکو ته به ورسي. ډېر زیات یې وجړل. وجود یې هم لوی دی، 3.5 ګزه پلن دی او 10 ګزه اوږد دی. د داسې انسان اوښ کم ډېری او جړی هم خدای ته کوله. زمارونو خدای دې مونږ د پریشانو نه وساتي. خو چې کله هم درته پریشاني او مصیبت راشي، نو مونږ به چا ته جاړو؟ به الله ته به جاړو، الله ته به زاري کوو، ځکه تکلیف راوستونکې هم الله دی، لرکوونکې هم الله دی. بیماری راوستون کم اللہ دے، لرکون کم اللہ دے، غم راوستون کم اللہ دے، خوشحالی راوستون کم اللہ دے. زمون جند او زمون مرگ، زمون بچی، زمون مال، زمون دولت، دا ارسه دا اللہ پلاس کی دی، دا اللہ پہ اختیار کی دی. او چه خدای تا دی چغا والا نو اللہ پا خپلو بندگانو میرا باندے گوره، چه چغا دی والا دا مو آجی دا ما چغا با خدای نوری، اوری میرا بان دے. قبلی هم دعا دا مسلمان اللہ قبلی، خو که دا قبلی دو مختلف شکلونه دي. کله ته چې څه غواړې نو چې ته څنګه غواړې هغسې یې دله درکړي، او کله یې دله درکړي خو څه موده پسې یې دله درکړي، هغې کې خیر یې ته په خپل خیر نه پوهېږې. کله چې ته څه غواړې در نه کړي د هغې په وجه د نه ګناه ورجوي. کله چې ته کومه دعا غواړې هغې په وجه د نه د دنیا غم لرې کړي. کله دله هغه شی در نه کړي هغه کې د خیر نی، د هغې په ځای دله بل خیر در کړي. او کله ته وایې خدای دوا مې قبوله نه شوه، ما خو په حج کې موکړه، ما خو په عمره کې موکړه، ما خو تهجدو کې موکړه، ما خو په روجو او جماعتي کې موکړه، یا خدای ولې نه قبلېږي؟ هغه قبولي شوي خو هغه دله خدای خیرت ته ساتلي. حدیث پاک کې راځي اخرت کې به الله بندله اجرونه ورکړي، دا ثواب، دا ثواب، دا ثواب. یا خدایا دا نیکې ما خو دونه نیکې نه دي کړې، دا دومره ثوابونه دي الله د سره کړل. الله ورته وایي دا ستا هغه دواګانې وې،
چې تا ما نه غوښتې ډېر ورځې له مې دله ساتلې تا وې زما دوا قبوله نه شوه اما قبوله کړې وه خو 2 ورځې له مې دله ساتلې وه دا سړی به یا الله چې یوه مې نه وې قبوله څه خبره خو دنیا و تېره شوه چې ټولې راته د ثوابونو د اجرونو په شکل کې ملاو شوې وې څه خبره نو دا به نه وایي چې خدای زمونږ دوا نه قبلوي مسلمان چې خدای ته چغې کي په طبراني معجم غالبا معجم اوسط کې یو حدیث دی د نبی علیه السلام مبارک چې څوک الله ته چغې کي او یا الله زه چې تا ته چغه وم غوږ به کون کې چغه راته وم دروازه به بنده کې ځان به ناغرضه کې هلکه ما خو نه دی اورېدلی ولې ځکه چې چغه وام خو دنه به څه شی غواړم څه شي ته به مې جتي او ته به یا شومې یا به د سره وینه یا به د را سره روانئ نو خدای خو نه شوم دی او نه ورسره د څه شي کمی شته نو چې الله ته چغه ووې نو خدای ځان نه بې پروا کوي ته یو ځل وې یا الله نو الله دله 3 ځله آواز در کوي ولې بنده حاضر یم که نه چا به څه وې حاضر یم که نه چا به څه وې حاضر یم که نه چا به څه وې ته یو ځل آواز کوې الله 3 ځله درته آواز کوي الله د بنده په چغه ډېر خوشحالېږي الله د بنده په جړه ډېر خوشحالېږي الله د بنده په غوښتو باندې خوشحالېږي ای بنده وی ته په غوښتو ځان مه ستړی کوه دا مه وایه چې زه وغواړم نو زه به ستړی شم ته په غوښتو مه شرمېږه زه په ورکولو نه شرمېږم ته په غوښتو مه شرمېږه په سوال خلک شرمېږي زه ستا خپل رب یم که نه زه خو پردی نه یم الله څومره ښکلې د مینې خبره کوي زه خو ستا خپل رب یم لکه مونږ د خپل رور نه غواړو که نه غواړو رور نه سړی غواړي نه شرمېږي پلار نه سړی غواړي نه شرمېږي خپل تره نه غواړي نه شرمېږي د خپلې مور نه غواړي نو نه شرمېږي او چې پردي نه غواړي نو خلک شرمېږي نه الله وایي مه شرمېږه په غوښتو زه پردی نه یم ستا خپل رب یم ما پیدا کړې که نه ما یو ماشوم چې یو ګوډاګي جوړ کړي د خټو ګوډاګي یو ماشوم د خټو ګوډاګي جوړ کړي او ځکه نه ته ولا ګوډاګي مات کا ماشوم پې خفه کېږي او که نه خفه کېږي څومره چغې وایي مور سره هم جنګ کوي پلار سره هم جنګ کوي وینام شروع کړي وایي زما ګوډاګي دې مات کړه حالانکې هغه پوټینې د خټو د پیسې ګوډاګي وي په هغې خفه کېږي یا یو ماشوم په 5 روپۍ ځان له یو اسکوړې والي یا یو بل شی والي دته خو یې وله مات کا هغه ماشوم پې خفه کېږي که نه خو چې هغه کوم شی دی ماشوم په خپله جوړ کړی دی د خټو نه کومه ګوډاګي یې په خپله د خټو نه جوړ کړی دی او ته یې وله مات کې نو ماشوم پې څونه چغې وایي په ځمکه روغړېږي ولې ما خټو ګوډاګي جوړ کړی او ما دې روان کړ نو الله د انسانان ګوډاګي نه دی جوړ کړی څومره ښکلې مونږ جوړ کړي څومره ښکلې سترګې راله را کړي دي څومره ښکلې پوزې را کړي دي څومره ښکلې خولې را کړې ده او څومره په ترتیب یې را کړي دي ما نه چا تپوس وکړه وایي دا خوله او پوز او سترګې دا خدای مخامخ 3 واړه یو ځای پیدا کړي دي ما وی ما سره دی ولې پیدا کړي دي نو مې زه خو خدای سره ما سره صلاح نه ده کړې الله ښه پوهېږي چې پیدا کړي دي خو یاره زړه کې مې یو خبره راځي دلته سترګې ځکه پیدا کړي دي که سترګې دلته نه وي شاته وي که نه نو چې تا ګیلاس کې اوبه څکلې نو اول به د شاته لاس تاوه چې ورګه سترګو ته وښیم چې خړې دي او که سپینې دي یا به د ښځې له ورکولې چې ښځې راشه دا ګیلاس زما د شاته د سترګو ته ونیسه چې لږ ورته وګورم په تا مې اعتبار نشته هسې نه پلیتې ورته وایي چې پاکې دي نو شاته به د لاس تاوه او که دا پوزه د شاته په د سټ کې وه نو ګیلاس چې ونیسې نو پته راته لګي چې دا خو سپینې دي او بوی نه هم درته پته لګي چې ګورې دا بعضې وخت اوبه سپینې وي خو هغه اوبو کې څه شي وي د بین نه پته لګي نو چې خولې ته دې ونیولې نو سترګو نه راته رنګ معلوم شو او د پوزې نه بوی معلوم شو نو زر به اوس کې او چې پوزه رې شاته وه نو نوکر له به د ګیلاس ورکو چې ته راشه دې پوزې ته مې ونیسه چې یو ګوټی بوی کمه چې دا بدبویه دی او که دا بویناکې وي وایه الله څومره ښکلې ترتیب سره د انسان سترګې او پوزه پیدا کړې داسې ده که نه او که دا خوله دې شاته وه نو بیا به د نوکر نیوه لاسونه خو دې مخکې دي نو ډوډۍ به راته هغه خولې ته نیول پلار به زوی ته ډوډۍ خولې ته نیوله او دوی به پلار ته ډوډۍ خولې ته نیوله او ورته به ښکارېدم نه چې خدای نوړۍ غټه ده او که ځانوړی وړه د دې سره څو کمه نو رب ذوالجلال دله 3 واړه مخامخ کړل او لاسونه یې درته مخامخ کړل او چې کوم د شرم شی دی چې اندام دی هغه یې دله داسې پټ ساتلی دی که ستا جامه نه وي نو پټ دی
اندام دل خدای پټ ساتلی دی. وای څنګه مهربان رب، څومره د لوی علم او د پوهې خاوند رب. نو مونږ چې چغه وو نو چاته به چغه وو؟ وای راته اوس الله ته به چغه وو، بل چاته به چغه نه وو. ها، الله په پیغمبرانو مهربانه دی او الله په مونږ مهربانه دی او الله په غوښتو باندې خوشحالیږي، خفه کېږي پې نه. نو آدم علیه السلام وجړل، خدای ته ټوله شپه وجړل. نو سبا پې راوخته، رو رو رڼا راله، نو دې کې نور راوخته. نو چې راوخته نو زر په سجده باندې پرېوت، په سجده پروت و د مخکې نه. نو چې سبا رڼا ولیدله نو سر یې اوچت کړ او شکر دې خدای خو مې دوا قبوله کړه. نو د شکریې د وجې نه دوباره سر کېښوده، 2 سجدې ولګولې. نو ځکه زمونږ په مانځه کې 4 رکعت کې 2 سجدې وي. نو چې د آدم علیه السلام باندې دا لومبۍ ورځ په دنیا کې راله نو دا د عاشورې ورځ وه، او دا داسې وړه ورځ په آدم علیه السلام نه وه. په دې ورځې آدم علیه السلام ته د خپل خلافت تاج په سر کړ. لکه یو سړی چې چېرته په سفر ځي او یا یو سړی یو ځای کې یو ځان له یو نایب مقرروي او دی ورته خپل تاج په سر کې چې روره زه لاړم خو زما په دې ته ډیوټي. نو الله خو هر ځای موجود دی، الله خو چېرته ځي راځي نه، خو دنیا کې انسان دپاره انسان خلیفه. نو د خلافت دا جوړه، نو د خلافت دا تاج یې ورته په دې ورځ په سر. پیسې اوږدې دي. حضرت نوح علیه السلام قوم ته تبلیغ وکړ، قوم نه منه. چې ویې نه منه نو الله ورته کشتۍ جوړه کړه، کشتۍ جوړه کړه. الله باران هم وکړ او د لاندې نه سیبه دا اوبه م راوخوټ کولې. 3 چته 3 منزله کشتۍ حضرت نوح علیه السلام جوړه کړې او پکې چې کوم مسلمانان ورسره څوک 2 یا څوک 3 یا څوک 8 یادوي ځان سره دننه کړل. یو جوړی د دې حیواناتو هم دننه کړله. 6 میاشتې کشتۍ ګرځېده په اوبو. په 12 د رجب د زبرګې په 12 تاریخه باران شروع شوی او د عاشورې په ورځ باندې د دې میاشتې په 10 باران بند شو او به ځمکې راښکې او کشتۍ د جودي او مونږ به دې کشتۍ سره څه کوو؟ خوراک خو دومره دی چې دا 6 میاشتې وشو، بیا به څه کوو؟ زمونږ کشتۍ پکې وونلي. هر چا سره فکر یې په جودي غر په دې ورځ ودرېدله. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود بادشاه اور ته وغورځو، ټال یې وله جوړ کړ، ټال، او په هغه ټال باندې کېنو او اور ته یې غورځو. دې کې یو خبره کوم ضروري ده، ځکه یې درته ویم ټال نه اوچتېده، داسې خو ورغورځولی نه شو ځکه اور دومره تیز و چې مرغۍ پې برابر نه شو والي. په میاشتو یې خشاکونه را چلولي او ډېر خطرناک اور و. نو دا به چا ورغورځو؟ د هغې خو ډېر لوی ته و. شیطان ورته چل وښو، ورته یې وې په یو ټال یې کېنوه او داسې وکړه چې ټال له به جوټه ورکې، د اوسپنې ټال به نو چې ټال خو سوځي نه، نو چې ټال له جوټه ورکې او هغه د دریا د اور میاشته شي که نه، نو دلته کړي وشلوی نو دا ټال سره به دې اور ته ورغورځېږي. نو چې ټال دی اوچته او ټال نه اوچتېده. اوس به څه کوي؟ دې زور ورکوي ټال نه اوچتېږي. شیطان د انسان په شکل راغی، وی ورشه جینکۍ راولې سرتور سرې او دلته یې ودروې. چې هغې جینکۍ راوستې سرتور سرې نو ټال وړقېده. ټال یې جوټه ورکړه او اوږد ټال و چې د دریاب د اور دی میاشته شو، پړي کټ کړل اور ته پرېوته. دا ولې؟ سرتور سر جینکۍ چې کوم ځای وي هلته د رحمت فرشتې ني، فرشتو ټال نیولی و چې سرتور ته جینکۍ رالی فرشتې لاړې ختمې شوې. نو زنانه د په سر لوپټه ساتي، په کور کې دننه دې لوپټه ساتي. بار خو پرېږده، بار خو به پړونې په سرئ، برقه به په سرئ، خو کور کې دننه دې لوپټه ساتي. زمونږ جینکۍ د خدای نه یېرېږي. نوې تهذیب یې نیولې دی په بازارونو کې سرتور سرګرد. لوپټه خو څه کې، پړونې خو څه کې، برقه چې لوپټه خو څه کې چې مټې م ښکاره کړي، مرۍ م ښکاره کړي، څټې م ښکاره کړي. فیشن دی، فیشن ښه دی که الله ښه دی؟ الله د خدای فرشتې، د خدای رحمت. ته به د مرګ نه ځان بچ کې، دا وجود به دې قبر ته ځي او که به نه بیا به څه کې؟ او که دنیا کې در باندې خدای خپل قهر نازل کړي نو بیا به څه کې؟ او که داسې بیماري در باندې ولګوله چې د هغې اړو علاج نه نو بیا به څه کې؟
وره دا وجود مونږ له خدای را کړی دی. نو چې الله د دې وجود د پټولو کومه طریقه ښولې ده نو مونږ به د الله منو، په دې کې به انشاءالله زموږ خیر وي. ابراهیم علیه السلام اور کې پروت و 40 ورځې، نو چې اور نه کله روت خدای ګلې ګلزار کپې دام دا شورې ورځ وه. حضرت موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله راله، چې مقابله د فرعون سره راله، جادوګران فرعون ورته وی ته جادوګرې؟ ځکه موسی علیه السلام ته وی څه نښه ده سره شته ده پیغمبره؟ وی یو. وی څه نښه ده؟ الله ورته نښه ښولې وه، بس کونټه یې غورځوله. چې کونټه یې غورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او لاس به یې ترخ کې ورکړه نو هغې نه به رڼا تله. دا د برس مرس پې نو لکه د بټرۍ رڼا به ترې تله. فرعون ورته وی ته غټ جادوګر یې، ورېږه مصر د جادوګرو ډک دی، زم دله جادوګر راولم پته به دې ولګي. وی ډېره ښه. فرعون اعلان وکړه په مصر کې، وی چې کوم غټ غټ جادوګر ټول راشئ. جادوګر یې راغونډ کړل. وی د موسی مقابله به کوئ، هغه د کونټۍ نه مار جوړوي. هغې وی مونږ هم جوړولی شو، مونږ هم جوړولی شو. خو بادشاه سلامت که مونږ په موسی علیه السلام پړ کړ او مونږ پې غلبه را کړه نو څه به کوه؟ مونږ له به انعام را کوې که نه؟ وی انعام به هم در کوم او زه به هم د سملو ممبران کم. انکم لمن المقربین، ما ته به نږدې یې، بیا زما به نږدې خلک یې. ډېره ښه شوه. یوم الزینه د اختر ورځې مقرر کړه. اختر پر ورځ خلک وزګارئ، ټوله دنیا راغونډه شوه. جادوګر رالل، جادوګرو خپل پړي او خپلې امساګانې غورځولې او څه نظربندي غوندې کوله، هغې نه واقعي ماران جوړ شو. قرآن کې الله وی جاءو بسحر عظیم، الله وی ډېر لوی سحر جادو یې مخکې کړ چې الله ورته لوی وی نو واقعي به لوی وي. موسی علیه السلام ته الله وی القِ عصواکه، ته دې خپله امسه وغورځوه. چې امسه یې څنګه وغورځوله بس هغې ټول هغه د جادوګرو چې څومره ماران جوړ کړي هغې الواق تیر کړل. جادوګر په جادو پوهېږي، مولا پېژني، دا قانون دی. ګلکار پېژني چې خښ دې ته وګوري ورته پته چې دا صحیح ګلکار دی او که نه دی. انجینیر پېژني، هر سړی په خپل فن پوهېږي. نو جادوګر په جادوګر پوهېږي. جادوګر یو بل ته وکتل چې دا خو جادو نه دی، مونږ خو جادو کړی، نظربندي و، دا خو حقیقت خبره ده. بس هغوی یکدم آواز وکړه جادوګرو آمنا برب موسی و هارون، زمونږ د موسی او د هارون پر رب ایمان دی. بس دا خو جادو نه دی، دا خو د خدای پیغمبر دی، دې ته خو معجزه وایي. جادو مونږ پیژنو. فرعون ورته وی تاسو صلاح کړې وه، دا ستاسو مشر دی، دا جادو راته همده ښولی دی. پرېږدم هم چېته لاس او خپې به دنه پرې کوم، خو الله وړې ښې لاس او ګس خپه هغې څه وې ګوره چې ایمان را شي زړه مضبوط شي، یقین مضبوط شي. هغې وې زه مړه خپل کار کوه، که ته مړه کې چېرته به ځو خپل خدای له به لاړ شو. انا الی ربنا منقلبون، مونږ به خدای له ځو، هېڅ هم نه شي کولی. بس فرعون خدای نور هم ډېر خلک مسلمانان شو او بني اسرائیل خو د مخکې د مسلمانانو. فرعون لښکر ورپسې. موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه، الله په کم خوا ځم؟ وی په دې لار ځه. جادوګر مسلمانانو، بني اسرائیل ټول روان چې تلل فرعون سره د مضبوط لښکر ورپسې. الله انا لمدرکون هغه دی. فلما ترى الفئة قال انا لمدرکون، دواړو ډلې یو بل ولیدل، داسې نږدې شو. یا خدای را لاندې کړو هغه دی. او الله چې تا کومه لاره وښوله دا خو دریاب دی مخکې، پول پې هم نشته. هغه زمانه کې په دریاب پول کم دی، دا به څه کېږي؟ الله وی زه در سره یم که نه؟ الله چې الله چاته وی زه در سره یم، انی معکما، زه در سره یم، درته ګورم وینم تاسو. نو په الله محکم یقین، مضبوط ایمان، لکه څنګه چې حضرت ابوبکر صدیق د علیه السلام سره د هجرت ملګری دی او ته وی مه یارېږه معنا غلطه ده، ټینشن او فکر ما اخله، الله ما سره دی که دا چې د یقین که چې الله ما سره دی. نو انا عند ظن عبدي بي، چې په الله دې سینګ ګمان وکړه الله وی هغسې در رسېږم.
چې څنګه دریاب ته راورسېد فرعون خو پسې دی. الله موسی علیه السلام ته وایي کونټۍ مې سره درکړې ده چې دریاب له یوسه، چې کونټۍ دریاب له یوړه 12 لارې پکې جوړې شي. په یو ډله د 12 ځکه جوړې کړې چې بیړه ورش ختم شي. هر قوم دی په یو لار دی 12 قوم. چا به لومبۍ لاره د پلان کې قوم، دویمه د پلان کې، دویمه د دریمه د پلان کې، څلورمه د پلان کې. موسی علیه السلام ورته اعلان وکړه هر یو قوم خپلې لارې ته شپې ورغی. دقه دی چې دوی څنګه په دریاب ورګډ شو، فرعون ورپسې راورسېد. فرعون ته ملګرو وی داسې دي، وی دا زما د زور نه د خو خدای نیمه دا ما توشلید دریاب، خو چې ما توشلید زما را دشمن پې پورې وته. جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي وی دغه ځای کې فرعون هم لږ تردد وکړو، په خپله خو پیو قوم ته خو چالاکي وکړه، خو پیو مې اس ونیوه او دیکه مې ورکړه، اس پې نه ته، اس چې راورسېد پې نه ته، مې اس ونیو دیکه مې ورکړه، ور مخکې مې کړه چې څنګه د دریاب دې منځ ته شو سره د ټول لښکره. نو موسی علیه السلام بیا پورې وته او الله ورته وایي دا دریاب له کونټۍ یوسه، چې کونټۍ څنګه یوړله دریاب پې را یوځای شو، فرعون سره د ټول لښکره غرق شو. نو یو یې دشمن غرق شو، بل د سترګو ړواندې غرق شو. د سترګو ړواندې چې د دشمن غرقېږي دا بېله مزه وي، د سترګو ړواندې غرق شو فرعون. حضور پاک ته جبریل علیه السلام وایي د الله رسوله وایي ارمان که هغه ټیم دې لیدلی وې، وایي ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته. جبریل علیه السلام وایي توره خټه او د فرعون په دا خوله کې مې ورومنډله چې دې به خدای ته ډېرې چغې وایي 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 هسې نه چې ده خدای پې رحم ونه کړي، ځکه لوی دشمنو بلا د بني اسرائیلو بچي وجلې ظالمو. نو چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړ، حضور پاک په مکه مکرمه کې د عاشورې روژه نیوه، په مکه مکرمه کې د عاشورې، او د مکې خلکو به په دغه ورځ د غلاف بدلاو، د بیت الله غلاف به بدلاو او دی به روژه م نیوله. نو نبی علیه السلام ته الله وی تم روژه نیسه، دا روژه فرض وه، صحابه به م نیوله، د رمضان روژې نه وې فرض. نو چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړ، نو مدینه کې یهودیان هم په دې ورځ روژه نیوله. نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی تاسو دا په دې ورځ روژه ولې نیسئ؟ وی په دې ورځ زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای نجات ورکړی او زمونږ د پیغمبر دشمن فرعون الله په دې ورځ په دریاب کې هلاک کړی. نو مونږه د الله د شکریې او د خوشحالۍ د وجې نه روژه نیسو. نبی علیہ السلام صحابه ته وی مونږ خو به مخکې م نیوله اوس یې م نیسئ. وی تاسو د موسی علیه السلام تابعداري کوئ خو په غلطه یې کوئ، روژه خو ټیک د نیسئ، په هغه چې کوم دین دی هغه م نه دی خپل کړی. نحن احق بموسی، مونږ زیات مناسب یو چې مونږ د هغه تابعداري وکړو. صحابو ته وی دا روژه نیسئ. موسی علیه السلام له خدای په دې ورځ نجات ورکړ او دا روژه په پیغمبر علیه السلام نیوله. مخکې فرض وه، فرضیت یې ختم شو، اوس مسنونه ده، سنت ته، خو نیسو به روژه ښه په 10مه ورځ. بلکې حضور پاک مبارک چې په کم کال وفات کېده، نو نبی علیه السلام مبارک یو اعلان وکړ وی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وی که آینده کال ته پاتې شم نو 9مه ورځ به م ورسره نیسم، ځکه یهودیان یوازې 10مه نیسي، زه به 9مه م ورسره نیسم. نو دا 2 ورځې روژې شوې، د دې میاشتې 9مه هم او 10مه هم 2 ورځې روژې. یوازې د 10مه بعض علما ورته مکروهه وایي، دا 2 روژې به نیسئ انشاءالله ها، دا 2 روژې او فایدې څومره ده. اوهو نبی علیه السلام فرمایي وی چې چا دا 10مه روژه د عاشورې ونیوله د 1 کال ګناهونه به خدای معاف کړي. ما ته وختي چا ټیلیفون وکړ، نو ما ته ویل دې روژې څه ثواب دی؟ مې د 1 کال ګناه پې خدای معاف کوي. وی د 1 کال داسې یې ووی، مې ویل 1 کال لږ دی، 1 کال لږ دی، څه کې ټول عمر غواړئ؟ نو هر کال یې نیسه نو ټول عمر شوې که نه؟ ته خو چې 5 روپۍ ورکې او ټیپر په 5 روپۍ کیلو وي، نو د کیلو نه زیات درکوي نه. نو په کار دی چې خدای د روژې په سر 1 ثواب درکړی وي، نو خدای ورسره څونه څه کوي؟ د 1 کال ګناهونه په خدای پاک رجعي. نو تاسو یې ونیسئ او زنانو ته مو وایئ ښه، ته دومره لویه خبره نه ده، الله به خوشحاله شي.
او چې مونږ الله خوشاله کو نو ما درته وختي وي خوشحالي د الله په لاس کې ده، مونږ به هم خدای خوشحاله یو. مونږ یې لږ خوشحاله کړي یو، مونږ له خدای څه نه دي را کړی. دا مسلمانۍ او روغ صحت د دې نه لوی نعمت بل شته؟ نو خدای به خوشحاله و ښه انشاءالله. نو دا 2 ورځې روژې 9 او 10 دا پکې ونیسئ انشاءالله العظیم. نو موسی علیه السلام په دې روز خدای بچ ښه. حضرت یونس علیه السلام د کب ګیډې ته تللی و، قصې درجه د بل وخت به راته وویل. نو الله پاک دا کب ګیډې ته چې دې سینګ لاړه نو خدای ته یې جړل. پیغمبران هم خدای ته جړوي. نو چې کومو فرشتو د الله عرش سره ولاړې دي، عرش یې نیولې دی، د مسلمانانو دا نیکې خبرې تسبیحات الله ته خیږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، دا الله ته رسیږي. نو هغه فرشتو الله ته وی الله یو بې کسه غوندې سړی دی او داسې معلومیږي لکه چې ګیرې نښتې دی یو ځای کې، ځکه ډېر دړه د درد نه پوټي پوټي اواز راوباسي تا ته جاړي. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په تیارو کې د کب د ګیډې د دریاب د شپې د ویښ د دریاب په تیارو کې تا ته چغې وینو او تا تسبیح وینو او وی چې توبې ته وباسي نو خو داسې ده لکه چې چا څوک نیولي کلک او مری ولا خپه کړي، ځکه ډېر بې کسه معلومېږي او ډېر بې څوکه معلومېږي. الله وی او دا زما یو بنده دی یونس، د کب ګیډه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب په 9 ځمکه کې په توره خټه پروت دی او دې بنده د کب په ګیډه کې د کب په اینه ماته سجده لګولې ده او جاړي. الله معافي کړه، الله معافي کړه. بس الله وی ښه کب ته حکم وکړي په دریاب په غاړه یې راوغورځوه. دا سمانګله قصه نه قرآن کې په غاړه یې راوغورځوه، دم د شورې راوغورځوه. حضرت ایوب علیه السلام چې بیمار شو او خدای د بیمارۍ نه جوړ کړ، دم د شورې راوغورځوه. حضرت عیسی علیه السلام په دې ورځ خدای د بیبي مریم نه پیدا کړ بې د پلار نه، او په دغه ورځ باندې خدای پاک اسمان ته پرېجوړی. حضرت سلیمان علیه السلام د هغه نه بادشاهي تللی و 40 ورځو، یو ځای کې جهاد وکړ، یو غټ کافر یې مړ کړ. د هغه کافر لور یې په غنیمت کې راوسته، ښځه شو. دا ښځه بیا خفه وه ډېره زیاته. سلیمان علیه السلام ورته ویل ولې خفه؟ وی پلار پسې خفه، پلار مې را یادېږي او خفه. وی په څه به خوشحاله شي؟ ښځه چې رابنده خفی سړی پې خفی، په څه به خوشحاله شي؟ وی د پلار تصویر راله جوړ. نو تصویرونه جوړ په هغه زمانه کې جایز، پیریانو به تصویرونه والا جوړو. یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیان. پیریانو ته حکم وکړه، هغه سړی چې کوم پیریان خو ماهر وي هغه سړی پیژنې چې ما وجلې د کافر د هغه یو تصویر جوړ کېدل، دې ته ولګل. بیت المقدس کې تصویرونه پراته وو، ځکه جایز و هغه زمانه، اوس حرام. تصویر یې جوړ دې ښځې به د هغه پلار هغه تصویر ته سجده لګوله، خو سلیمان علیه السلام پې نه وکړو. څوک یو میاشت شاید څوک 40 ورځې. سلیمان علیه السلام اودس ماتي له تللی و، چې کومه ګوته وه هغې بلې بیبي وه هغې له یې ورکړه، دا ګوته ونیسه د اودس ماتو. د اودس ماتي له لاړ، یو شیطان د سلیمان علیه السلام په شکل راغی، یو پیری او هغه بیبي ته یې ګوته راکړه، هغې خو یې دا مې خاوند دی ګوته یې ورکړه. چې سلیمان علیه السلام څنګه اودس ماتي نه راووت، بیبي ته یې ګوته راکړه، وی تا له خو ما ګوته خو درکړه. په دا خو پوه شو چې شی بل خوا او کمال ټول په هغه ګوته کې ټول پیریان تابع کړي الله د هغې د وجې نه. نو سلیمان علیه السلام بس پوه شو او دغه پیری لاړ په تخت شاهي کې ناستو، شکل یې د سلیمان علیه السلام جوړ کړو، ګوته ورسره وه او ټول خلک لګیا دي کار کوي. خدای تاسو سلیمان علیه السلام وی چې دا خو د الله سازمایش دی، خو چې څه به کېږي. لاړ دریاب غاړې ته، او د کبان ماهیګیر چې کبان نیول هغوی سره دیره شو. شیطان چې دی پیری هغه حکمونه چلول خو غلط به چلول. خلکو ته یې ښځو سره د بیمارۍ په وخت کې هم نږدې کېږي، پلانکې شی م خورئ، پلانکې شی مردارې ملالې دي.
خلق پر رو پیشو دا په سلیمان علیه السلام سوچ دی خو غلط حکمونه د شروع کړل او د عادت او اخلاق هم هغه نه دي خلق پر رو پیشو چې میګویا شروع شوه په دې پدان پوه شو چې که سلیمان علیه السلام به خدای هر کله چې راولي مال غم جوړ نشي نو هغه ګوتې اوچته کړه لاړ او په دریاب کې وغورځوله ځان یې غیب کړ هلته سلیمان علیه السلام میانو والا سره دی هغه ګوتې یو میږي په تېره کړه خدای والا کار برابر میانو هغه مې ښکار کړ سلیمان علیه السلام ته راشه کنده را سره پاک کا هغه سین مې اوسې را ګوته پکې پرته و جبريل علیه السلام ولا راغی وی یو میاشت په کور کې د بوت عبادت وشو یو میاشت هم د الله دا یو سزا ده زه واپس د خپل تخله نو علما وی دام دا شوریر و چې دا ګوته وته واپس بادشاهي وته واپس میلاو دا لس پیغمبران دي حضرت یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام چې ملاقات شوه دا یو تاریخی ملاقات و جناب تاریخی سلویخ کال پس ملاقات کیږي د خپل خشته بچی نیازبین بچی سره او ټوله قافله را روانه ده او د اسمان فرشتې تماشې له راغلي دي په کومه ورځ چې د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام په مصر کې ملاقات کیږي دا هم دا شورې ورځ او زه به وروسته لږ راشم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې دا حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره واده شوی دی هغه هم دا اشورې په ورځ شوی دی او د دنیا د تاریخ لوی ظلم هم په دې ورځ شوی دی د دنیا د تاریخ لوی ظلم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیازبین بچے نوسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اغم پا کربلا پا میدان کی ظالمانو پا دقر و شہید کرے دا کائناتو دا تاریخ لوی ظلم دا خاندان نبوت بلا معشومان یتیمانان پاتی شو او خد کنڈ پاتی شوی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا خاندان شمع مڑے کردی بعض خلق په دې وجه ډېر وخت سپېرې وي نه ګورې خطا نه شي ښه د جمعې په ورځ چې څوک شهید شي دا روه سپېروي که دا سړی بختوري سړی بختوري د عرفې په ورځ چې څوک شهید شي نو دا روه سپېروي که دا سړی بختوري سړی بختوري روز نه سپېره کېږي نو حضرت حسین رضی الله عنه بختورو چې خدای دا بختوره روز ورور خو ظلم شوی پخوا به هم زمونږ وطن کې خلکو په دې شپه ماتم کو تورې جامې به چا چولې چا به د شپې هغه رواجونه مواجونه کړ شکر دې خلک پوه شو هغه رواجونه ختم شو ورځ بختوره وه ځکه هغه له خدای د لوی شهادت لوړه مرتبه په دې ورځ باندې ورکړه نو د مارو دې ورځ باندې به روژه نیسئ یو ورځ مخکې مو ورسره د خالي په ورځ شوره راځي ښه راتلونکې خالي نو جمعه او خالي دوه ورځې به انشاءالله تاسو روژه نیسئ ښه خالی روزه شورا ده کنه خالی روزه جمعه او خالی دوره دی به ان شاء الله العزیز دا ستاسو روزه او یو حدیث ته نبی علیہ السلام مبارک ته نبی علیہ السلام فرمای من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته پدې ورځ باندې خپل بال بچ او خپل خزله فراخ روزي ورکوي چې چا پدې ورځ خپل بال بچلا فراخ روزي ورکړه الله به ټول کال فراخي راوړي د دې حدیث راوی دی حضرت سفیان هغه وی ما هم دقه حدیث باندې عمل وکړ دا شورې په ورځ به مې بال بچ له فراخ روزي ورکړه نو الله زما روزي فراخه کړه نو دا دوه خبرې د حدیثونه ثابت دي یو روجه او یو په دغه ورځ باندې بچوله که د روجۍ نو ته ماښام فراخه روزي ورکړه او چې کوم روجهدار نی هغې له د غرمې م ورکړه د ماښام هم ورکړه اسراف خو نه دی خو فراخه روزي تنګي پې مه راوله نو الله به در باندې فراخي راوړي دا د دې ورځې متعلقه چې کوم بیانو نو امې درته وکړو چې دا تاسو ته تازه شي او دا خلکو ته مرسوي زنانو ته مرسوي او د الله نه به سوال کوو چې رب العالمین پې مونږ له د عمل توفیق هم راکړي رب العالمین مونږ له دغه رجوع د نیولو توفیق راکړي الله العالمین ډېره مبارکه ورځ ده او مونږ یې په عبادت تېره کړي الله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګرو له
چې کوم ظالمان ورسره ظلمونه کړي دي الله هغې ظالمانو له په قبرونو او په آخرت کې سزاګانې ورکړي او دغه خاندان نبوت ګلونه الله هغوی دا خو مونږ ته پته کتابه هغوی شهادت قبول کړي ځکه نبي علیه السلام مبارک بچي دی هغه پیشنګویي ورکړې وه او خدای مونږ هم سوال کوو چې د جنت لوی مقامات والا ورکړي الله مونږ له او د مونږ بال بچ ته په دغه ورځ پراخه روزي راکړي رب ذوالجلاله که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي باید دوستانو د دعا دپاره ویلي دي چا په ټیلیفون او چا داسې الله چې چا د دعا دپاره درخواست کړی دی ته دعاګانې قبوله کړي بعضې ملګري زمونږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي اسلام آباد نه پېښور یو ځای بل ځای نه بعضې دوستان الله ته یې د زړه حاجتونو مقاصد پوره کړي په یو یو قدم ولا اجر ورکړي څوک چې حج د بیت الله له تللی دي الله حجونه یې قبول کړي الله که څوک نه دي تللی نو خدای ته د حج د بیت الله سعادت نصیب کې خدای مونږ ټول د بیت الله حج له بوځي عمرو له بوځي طوافونو له بوځي دعاګانې هم قبوله کړي الہ العالمین تم د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي خدای د ځان قدم د سختو نه مو ساتي الله د قبر د عذاب نه مو ساتي الله د آخرت د سختو نه مو ساتي خدای په دنیا او په آخر کې هم د رسوایۍ نه ساتي د مخلوق د شر نه مو ساتي د بغضیانو د بغضون نه مو ساتي د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي الله د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي کوم دوستان چې د کوم لرې لرې ځای نه راغلي دي په یو یو قدم ولا خدای اجرونه او برکتونه ورکړي او الله ته زمونږ نه راضي شي دا د رضا د خدای دعا ډېره کوې الله ته زمونږ نه راضي شي الله راضي شو مسلې به حل شي الله ته زمونږ نه راضي شي او زمونږ عبادتونه قبول کړي او بچیم صالحان لوی کړي د لوفرو د جرم نه وساتي د کاروباریانو په کاروبارونو کې الله برکت پیدا کړي تنخوادارو په تنخواګانو کې برکت پیدا کړي زمیندارو په ځمکو کې برکت پیدا کړي او زمونږ په پوهې او په علم او اولادو د دنیا او د آخرت په زندګو کې خیر واچي اخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 641 نمبر کیسټ کې تاسو د عاشوري فضایل واوریدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 درتلی چې مدینه ته مصطفی کلنا کلا کې دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا کې دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا درتلی چې مدینه ته مصطفی کلنا کلا کې دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا کې دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا درتلی چې کلا کلا مدینه منورې تا ولار دی محبوبا دروزی خکلی جنگلی تا لستے میں مخامخ درود پتا کلنا کلا لستے میں مخامخ درود پتا کلنا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا درتلی چی مدینی تا مصطفی کلنا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کلنا کلا درتلی چی مدینی تا ارمان دی چی رسولا مدینہ وطن زماوے استوگ نمیوے حل تدر سر مسکر زماوے لیدے میں دغا گمبد خضرا کللا کلا لیدے میں دغا گمبد خضرا کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا درتلی چی مدینه تا مصطفی کللا کلا
درتلی چی مدینی تا مصطفی کللا کلا که دیشو تسلی بپری زما کللا کلا که دیشو تسلی بپری زما کللا کل و درتلی چی مدینی تا آقا چی تا سرمی مدینہ کی سکونت وے خادم دے دا حرم وے کرے ما دغ خدمت وے جارو مستا دا دروی مشغولا کللا کلا جارو مستا دا دروی مشغولا کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا درتلی چی مدینی تا مصطفی کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا درتلی چی مدینی تا شاہل دی غلامال دی لاس پنام در نظاری گی روان قافلی دی ہر طرف لدر چلی گی وروان قافلی دی ہر طرف لدر چلی گی کولے دا سفر ور سرما کللا کلا کولے دا سفر ور سرما کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا درتلی چی مدینی تا مصطفی کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا سر ترخ پہ ابلخ پہ پا مدینہ کی گردی دلی کچکول دا جزئی مستا حرم توینی ولے کچکول دا جزئی مستا حرم توینی ولے سائل میرا کولے دی دلتا کللا کلا سائل میرا کولے دی دلتا کللا کلا کہ دیش و تسلی بپری زما کللا کلا درتلی چی مدینی تا مصطفی کللا کلا درتلی چی مدینی تا مصطفی کللا کلا